ملګرو د هر حاجت پوره کېدو لپاره او هر دعا قبلېدو لپاره د رمضان په میاشت کې صرف دا یو اسانه شان وظیفه تاسو وکړئ. صرف یو ورځ تاسو دا وظیفه وکړئ، ان شاء الله په هفته کې دنه به د الله تعالی په فضل سره تاسو هر حاجت پوره شوی وي او هر دعا به د الله تعالی په فضل سره تاسو قبول شوی وي. صحیح شو؟ وظیفه څنګه ده او په کوم ورځ به دا وظیفه تاسو کوئ د تاسو خوا کېږدئ. نو دا وظیفه چې ده کنه دا به تاسو د جمعې په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس کوئ، چې مازدیګر مونځ تاسو وکړئ کنه دا وظیفه به ورپسې تاسو کوئ. نو د وظیفې ترتیب څنګه دی؟ داسې به تاسو وکړئ چې 3 پیرې به سورة الفاتحه تاسو ووایئ، الحمدلله رب العالمین، دا به تر ولا الضالین آمین پورې تاسو ووایئ. دې نه پس به بیا 3 پیرې آیات الکرسی تاسو ووایئ او دې نه پس به بیا 25 پیرې دا آیات کریمه تاسو ووایئ، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا آیت په تاسو 25 پیرې بیا ووایئ او آخر کې به 11 پیرې درود ابراهیمی، هغه درود شریف چې کوم تاسو په مانځه کې وایي دا به بیا تاسو 11 پیرې ووایئ او دې نه پس به بیا د خپل حاجت لپاره، د خپل ارمان لپاره، د خپل خواهش لپاره، د دې لپاره به دعا وکړئ چې الله تعالی زما پلان کې حاجت پوره کړي. نو ان شاء الله د جمعې په ورځ مازدیګر مونځ نه پس تاسو دا وظیفه وکړئ او ورپسې دعا وکړئ چې بل جمعه راځي کنه ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره بس تاسو دغه حاجت پوره شوی وي، دغه ارمان بس تاسو پوره شوی وي. صحیح شو جی؟ امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفې باندې پیښ شوی یې. که بیا هم پکې څه خبرې څه تاسو کمنټ کولی شئ، زه به ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم. تاسو په فکر کوم خو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشاله باد ساتم. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان. ملګرو د هر حاجت پوره کېدو لپاره د روزې په میاشت کې دا یو آسان غونډې عمل تاسو وکړئ. نو ان شاء الله تاسو په زړه کې چې کوم قسمه حاجت وي، کوم قسمه ارمان وي، دا به د الله تعالی په فضل او کرم سره پوره شي. صحیح شو؟ د ډېرو خلکو حاجتونه او ارمانونه الله تعالی پوره کړي دي. نو که تاسو غواړئ چې زموږ حاجت او زموږ ارمان دې الله تعالی پوره کړي، بس دا عمل تاسو د روزې په میاشت کې وکړئ، نو د الله رب العزت په فضل او کرم سره بس تاسو هر قسمه حاجت پوره شي. عمل بالکل آسان ترین دی. زه تاسو ته عمل ښیم، تاسو اول عمل وورئ بیا درته طریقې کار ښیم. نو عمل دا دی چې تاسو به سورة الفاتحه یعنی الحمد تر ول الضالین آمین دا به تاسو 3 پیرې ووایئ. صحیح شوه؟ بیا ورپسې 3 پیرې آیات الکرسی ووایئ. صحیح شوه؟ بیا ورپسې 25 پیرې دا آیات ووایئ، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. او بیا به 11 پیرې درود شریف وایئ، هغه درود شریف چې کوم مونږ په مانځه کې وایو دا به تاسو 11 پیرې ووایئ او بیا به دې پسې د حاجت پوره کېدو لپاره تاسو دعا وغواړئ. نو چې تاسو په زړه کې کوم قسمه حاجت وي دا به د الله تعالی په فضل او کرم سره پوره شي. اوس به دا عمل تاسو کم ټایم کې کوئ او په کومې ورځ باندې به کوئ. نو دا عمل به تاسو صرف د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر مونځ نه پس تاسو دا عمل کوئ. نو جمعې په ورځ چې تاسو د مازدیګر مونځ وکړئ ورپسې به تاسو بیا دا عمل وکړئ او د خپل حاجت پوره کېدو لپاره به د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. نو ان شاء الله زر تر زر بس تاسو حاجت د الله رب العزت په فضل او کرم سره پوره شي. بیا به ان شاء الله د بندې ناچیزته دعاګانې کوي. نو که تاسو زما په خبره باندې پیښ شوي، په دې عمل باندې تاسو پیښ شوي، په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ چې ماته اندازه وشي چې تاسو زما په خبره باندې پیښ شئ او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ټولو مسلمانانو سره ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا عمل شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخ شلبات ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.